ای زما مسلمانو مه خفه کېږه. که ته غریب یې خلک قرضداره دي، که ته ګاډی نه لرې خلک خپې نه لري، او که ته په مصیبتونو او تکلیفونو کې راګیرې نو داسې خلک شته دی چې له کلونو کلونو راهیسې پر کټ پراته دي. او که تا یو زوی له لاسه ورکړی ده، خلکو ډېر زامن له لاسه ورکړي، نو مه خفه کېږه، ځکه ته په الله تعالی، پر ملایکو، په کتابونو، په پیغمبرانو، د تقدیر او د آخرت په ورځ باندې ایمان لري. خو داسې خلک شته دی چې دغه ټول درواغ ګڼي. مه خفه کېږه، که ګناه درنه شوې وي توبه وباسه، او که د بدۍ مرتکب شوی یې نو استغفار ووایه، او که کومه خطا او غلطي دې کړې وي نو اصلاح یې کړه، ځکه د الله جل جلاله رحمت پراخه دی او د توبې دروازې خلاصې دي. مه خفه کېږه، ځکه خفګان اعصاب خرابوي او له سترګو څخه خوبونه وړي. یو شاعر وایي چې څومره مصیبتونه او تکلیفونه دي چې سړی نور ترېنه تنګ شي او د خلاصون څخه یې ناهیلی شي، سره له دې چې هواري لارې الله تعالی سره شته دی، نو انسان باید په هر حالت کې الله تعالی طرف ته خپل پام ورواړوي او الله تعالی طرف ته متوجه شي. نو ای زما مسلمانو، که چېرې له مصیبتونو، تکلیفونو، مشقتونو څخه ځان ژغورل غواړې، نو په هر حال کې الله تعالی طرف ته خپل پام ورواړه او خپل الله تعالی طرف ته متوجه شه، الله جل جلاله عبادت وکړه، نو الله تعالی به دې د دغه مصیبتونو او تکلیفونو څخه وژغوري. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.